بعض مولیان هم که داسې خبره وکړي چې هغه صفا د آیت او د حدیث خلاف یې سړی ورته حیران جابر چې ولګیا چا راته کلیپ راولېږو وایي چې اودس ماته کې ټوپۍ به په سر نو اوس دا په دې مسله دلیل به د کوم ځای نه راوړي دا بعضو ذکر کړي دي په کتابونو کې شته دا بعض او سړی ورته حیران شي چې یعنې ولې او په دې تا سره دلیل څه دی نو هغه هم په هغه ځای کې ووایي چې واورئ ګورئ دا مکروه دی نو هغه سره هم دلیل نشته او که دی دا اسمان راکوز کړي د ځمکې سره یو ځای کړي او دا ځمکه راوچته کړي او اسمان ته ورسېد دلیل نشي پیدا کولی چې ته به سر هغه به پټی چې کله اودس ماتی کړي او دا بعض پکې څه ډکوسلي ولې اوس سړی ورته حیران شي لکه مولا یعنې ضمیر سړی نه ملامته کوي چې زه چې را کومه خبره کومه زه تر الله نه خو حیا نه کوي د الله نه چې څوک یېرېږي هغه ګډې وړې مسلې نه بیانوي خو زه تر الله نه خو نه یېرېږي دومره خو ویره کېږي د عوامو کې اوس یو کس راپاسي او راته وایي چې مولانا صاحب په دې څه دلیل دی نو بیا به ورته څه نو بیا د هغوی سره ښکلی جواب صحیح د داسې مولیانو سره وایي کتابونو دا مسله راغستې ده ما د یو مولوي صاحب بیان اورېدو مسله یې بیانوله نو وی په دې مسله ډېر دلایل دي ډېر خو دا وخت د دې نه دی چې موږ یې اوس بیان کړو دا اوس پورې خبره نو د ده چې کوم مریدان دي هغه وایي چې د مولانا صاحب سره دلایل ډېر بدبختي زموږ دا و چې هغه وخت څه و وخت مختصر و مناسب نه و د دلایل د ذکر کول نو دا خو په دې طریقې سره موږ ټول به دا وایو چې دلایل ډېر دي خو وخت څه دی وخت مناسب نه لکه زموږ یو ملګری دی هغه خپل ملګری دی نو هغه دې کسانو راټینګ کړی و چې ته یو پروګرام وکړې د خپلو ملګرو څه خوشحالي پرې راغلی نو هغه بیا دا خبره وکړه ما سره ملاو شو ما لکه دا پروګرام داسې چل کوي کوو مې خو د الله له طرف نه منظوره نه وه لکه میدان یې ناشنا وزر پیدا کړو کوو مې د الله طرفه منظوره نه بیا خو زه هر څه کوم خو د الله طرفه منظوره نه دا بعض داسې خبرې وکړي چې د هغې بیا څه جواب نشي څه به ورته نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او داسې علماو ته د الله هدایت وکړي چې څوک داسې مسلې بیانوي چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي او چې عالم په منبر کښېني نو خپله خبره دې سل پیرې وتلي چې زما دا خبره قرآن او حدیث سره برابر ده که نه ځکه چې الله به د دې تپوس کوي رب العالمین دې موږ پوه کړي په دین باندې